دا قاری جلالي مجاهد چې دا زما ورور ده او دی یوه میاشت مخکې د پلي چرخي نه راخوشی شوی ده. دی مو دې لایف ته په دې خاطر راوستو چې دی د زندان یو څه لنډ د خاطرې موږ ته بیان کړي چې هلته په زندان کې د زندانیانو سره څه کېږي، څه تېرېږي هلته. الله دې زموږ چې موږ جماعتو ته توهین وکړو یا بل شي ته نه زمونږ دریځ معلوم دی، زمونږ سوالونه دي د عوام نه، د تاسې نه، د هر چا نه زمونږ دا سوال دی چې بالکل موږ په سړه سینه قاري صاحب د داسې درته په حوصله نازه زه دا حوصلې ته حیران یم. قاري صاحب محترم اوس به غږ مهرباني وکړه. اوس د غږ صحیح ده، بالکل مهرباني وکړه. بیرته سر نه بیا درته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای وکړي چې روغ او جوړ او د صحت په جامه پټ اوسئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. قاري صاحب محترم زما دا سوال دی، ستا په خبرو کې دوه خبرې ما راواغستې، زه همدې لپاره راغلم. یوه خبره تا دا وکړه چې د افغانستان حکومت د افغانستان کې چې څوک مري نو د مرګ د وجې نه زموږ او ستاسې ملت کې ازادي راځي او سوله راځي. دا د یو. دویمه خبره تا وویلې چې د افغانستان نظام چې دی خپل واک کې نه دی. نو زه تاسې نه دا پوښتنه کوم چې تاسې په خپل واک کې یاستئ؟ تاسې خپل کار خپله کوئ یا خپل په سرمایه خپله لرئ؟ خان یوسف وروره نورې پوښتنې که لرئ تاسې پوښتنې ټولې وکوئ بیا به زه یو وضعي ځواب ووایم. نه په دې چې هغه خو بیا سپیچ راځي که نه، انسر ان کوشچن کار به کوو په لنډو، دا به ډېر ښایسته وي. ډېر اوږد سپیچ خان یوسف وروره د مونږ برنامه پښتو برنامه ده. محترمه اوله خبره خو دا خبرې وکړئ. دومره خو به قاري صاحب پوهېږي. زه اوله خبره خو دا محترمه چې ما په مطلق ډول داسې نه دي ویلي چې دلته په افغانستان کې چې وژنه کېږي سوله راځي. زما هدف دا دی چې طبیعي خبره ده، یوه نظام یوه ټولنه د الله تعالی په شریعت کې د مکافات و مجازات ولې رالیږلي دي؟ په ټولنه کې مجازات ولې شته چې خلکو ته جزا ورکول کېږي؟ اوس یو سړی موږ رانیسو هغه موږ وژنو، یو سړی رانیسو هغې ته موږ بله سزا ورکوو. دا په دې خاطر چې ما په مطلق ډول نه دی ویل چې دلته وینه تویولو سره سوله راځي، نه قطعا. وجل خو په مجازات سره یا د ځینو کسانو د ځینو خلکو په سزا ورکولو سره په ټولنه کې امن راځي. دا طبیعي خبره ده. صحیح شو، صحیح شو، دا خبره مې ومنله. صحیح شو، دې جواب راغی. زما غږ صحیح ده؟ غږ دې راځي. بالکل غږ دې راځي. مبین صاحب زما غږ صحیح ده؟ غږ دې صحیح ده قاري صاحب محترم، غږ دې بیخي صحیح ده. غږ دې صحیح ده. ښه، نو په ټولنه کې د بعضې خلکو په مجازات سره په ټولنه کې امن راځي، طبیعي خبره ده. او دویمه خبره تاسې وکوله محترمه چې تاسې خپلواک یې او که نه، چې تاسې خپل ځانونه، نو زه وایم دا خو ډېر اوږد بحث ده، دې ته به اړتیا نه وي چې اوس موږ تا ته خپلواکي نه خو داسې دی هر وخت دپاره تاسې لایف کې دغه یو غږ کوئ چې د افغانستان حکومت، د افغانستان کابل اداره او دا هر څه چې وی هغه ستاسې خپل وجدان دی که نه، زه دې کې څه نشم ویلی. خو زما دا سوال و چې آیا دا تاسې خپل واک هستئ ناستئ که نه، یا کوم ملک په خپل واک کې دی؟ کوم ملک په خپل واک چلیدلی دی؟ خان یوسف صاحب ستاسې غږ ماته نه راځي. قاري صاحب دا وایي چې نو ته خپلواک یې، څه رقم خپلواک یې، ما ته یې ثابته کړه. قاري صاحب محترم غږ مې درځي؟ قاري صاحب سعید غږ مې محترمه ګورئ که چېرته موږ تاسې زما غږ صحیح ده؟ اوس د غږ صحیح شو. ښه یوسف صاحب ګورئ د خپلواکۍ معنا موږ تاسې که چېرته داسې کوو چې موږ تاسې په ځینو شیانو کې محتاج یو نورې نړۍ ته، هغه خو د خپلواکۍ معنا نه ده، هغه د غلامۍ معنا نه ده چې موږ تاسې نن سبا دا نړۍ چې ده نړۍ سره تړلې ده، دنیا سره تړلې ده. ډېر شیان داسې دي چې موږ په هغې کې محتاج یو. هغه که همدا اوسنی نظام ده، که وروسته بل نظام راځي یا اسلامي امارت راځي، هغه به طبیعي خبره ده په نړۍ دا نړۍ ورکړې او راکړې ته محتاجه ده.
یو د راکړې ورکړې مسله ده، د اخیستو او ورکړې خرڅولو مسله ده. یو د پرېکړې قاري صاحب محترم ټاپه ډېره غلطه ده په دې چې اشغال لکه اشغال چې وي امریکایانو صحیح دی اوله کې کړی و هغه زم منم، اوله کې چې یو حمله شوی و ستاسې نظام وران کو هر څه چې وشو هغه زم منم. دا اوس خو زمونږ او ستاسې کوم کار ورسره نشته، هغې خپل کار کې مونږ خپل کار کوو. اوس دا تاسې نه پوښتنه کوم چې تاسې کله خپلواک شوئ؟ اوس خو ګوره امریکایانو سره زمونږ یو کاروبار قاري محترم د خبرې باندې ته پوه نه سې تړون څه نه و سو هغه نه مخکې دا د امریکایانو ساخت مخالف و لس 12 وزلم دي. خیر یوسف صاحب ګورئ د خپلواکي د موږ خپلواکي یا د کابل ادارې خپلواکي که تاسو سره مقایسه کوئ تاسې له دې نه سره مقایسه کوئ. یو لنډ ساده مثال به درته ووایم که نه، د کابل اداره د 19 کاله لګیا ده چې د موږ په سر د پاکستان سره معامله وکوي او په دې لاره کې ډېر بې کچې زیات امتیازات هم پاکستان ته ورکړل، ډېر بې کچې زیات امتیازات یې ورکړل پاکستان ته، یعنې هغه څه چې پاکستان غوښتل هغه یې دوی ته ورکړل، دغه کابل ادارې ورکړل. په څه خاطر یې ورکړل؟ د پاکستان غوښتنه دا وه، هڅه یې دا وه. قریشي سره خو ناسته پاسته تاسې زه د خبره خلاصه کړم یار. ښه هیله کوم نو خو زه د خبره خلاصه کړم. ګورئ د کابل ادارې د پاکستان سره په دې خاطر دا راشه درشه کوله، په دې خاطر دا 19 کاله سفرونه ورته وکول چې د طالب په سر دوی غوښتل معامله وکوي د پاکستان سره. خو طالب ثابت کړه عملا چې ته زما په سر د پاکستان سره معامله نشي کولی او تر آخرې ورځې پورې خو نور بحث یعنی نور تشریح ته ضرورت نشته، دغه د تاسو وینئ عملا چې تر اوسه پورې اسلامي امارت د کابل ادارې سره د نظام په حیث نه خبرو ته تیار شو او نه به تیار شي. خانصف وروره دای چې جواب درکړي د موږ د لایف یوسف صاحب د خبر سوالونه هغه ځکه درته وویلې چې اول د سوالونه وکړه بیا دای جواب ته پرېږده چې کاملا تفصیلي جواب درکړي تر څو لاندې لیدونکي په خبرو باندې پوه شي. البته د موږ لایف په ډېر اعلی سټنډرډ باندې موږ خپرو تر هغو افغانان د موږ له دغه لایف نه یو څه زده کړي، داسې نه چې یو له اوښه منډه کړي بله اعلی کیفیت باندې موږ دا لایف وړاندې کوو. یوسف صاحب یعنې موږ تاسې د خپلواکۍ تاسو ته زه خطاب نه کوم، تاسو ته په احترام د کابل اداره یا د موږ د خپلواکۍ دپاره هم 19 کاله دوی د پاکستان نه وغوښتل چې د موږ په سر معامله ورسره وکوي، خو وی نه کړی شوه ځکه پاکستان زما په سر تسلط او واک نه لرلی، خو تا سره به یې خبرو ته کېنولی وی. ولې برعکس ستا په سر ما د امریکایانو سره معامله وکوله، ستا په سر مې د امریکایانو سره معامله وکوله او تړون مې لاسلیک کړو، امریکایان راغلل زما سره یې تړون لاسلیک کړو او هغه تړون تا م ولیدو ټولو دنیا م ولیدو. همدا بس د موږ او د دوی د پرتلې دپاره همدا کفي ده بس. ښه بل سوال کوی شم؟ بالکل شینواری صاحب تا ته هم وخت درکوو. خیر ده خان یوسف ورور لږ پرېږده. ښه بل سوال تا ویل چې امریکایانو سره موږ تړون وکړو، بله خبره دې وکړه چې 19 کاله کېږي چې د افغانستان حکومت زموږ په سر معامله کوي له پاکستان سره، همداسې و که نه؟ همداسې خبره وه، صحیح ده. نو کله چې د افغانستان ته امریکایان راغلل کرزی په هغه وخت کې پاچا و، نو 15 کالو پورې طالبان خو بیخي وجود نه درلودو. 15 کاله بعد دا طالبان څنګه یو دم را پیدا شول؟ 15 کالو پورې نه طالب و نه هغې ویل چې زما حکومت ړنګ شو، نه طالب دا غږ وکړو چې زما په حکومت باندې څه وشو څه ونه شو. 15 کاله بعد چې پاکستان ولیدل چې افغانستان اوس نن جوړېدو کې دی، یو دم دوی بیا را پیدا کړي. دا ولې؟ یوسف صاحب ګورئ دا خو چې دا اعتراف دی وکولو چې 15 کاله وروسته دا مقاومت پیدا شو. 15 کاله وروسته ولې پیدا شو؟ ګورئ 15 کاله وروسته ځکه پیدا شو چې 15 کاله ته وزګار وې. تا ته نه وایم د کابل اداره یادوم، امریکایان یادوم. 15 کاله د کابل اداره او امریکایان وزګار و، سرې سترګې ګرځېدل په دې هېواد کې، نه مقاومت و نه طالب و، یو شی هم نه و. بالکل دغه د کابل ادارې یاران وو او دغه امریکایان وو. زما په کور به یې هم راخېژول، ستا په کور به یې هم خېژول، بابل کور به یې هم خېژول، که چا به سپینه ټوپۍ په سر وم په سر به یې کڅوړه ور وغوسته چې دا القاعده ده، که څوک به جومات ته روان وم راوبیني وو، همدا افغانان به ورسره وو. امریکایانو زما کور څه پېژندو؟ ستا کور یې پېژندو، د بل افغان کور یې پېژندو؟
دغه خلک به دوی روان کړي وو چې څوک به جومات ته 5 وخت لمانځه ته تلو همدې القاعدې په نوم به یې کش کړو باګرام ته، چې چا به سپینه ټوپۍ په سر هم کش کولو به یې، چې چا به ګیره پرې ایښې هم کش کولو به یې، چې څوک به یعنی مطلق چې د مسلمان کواره به وي هغه به دوی د هغې په کور به دوی چاپه واله او دغه امریکایانو نه امریکایانو یعنی د دوی نه لیوني سپي جوړ شي هر سړي ته خوله واچوله. دا ملت مجبور شو، دا خلک مجبور شول، دوی ته بله لار ور پاتې نه شوه. زه قسم درته خورم خان یوسف وروره، زه قسم درته خورم زما سره په زندان کې یو ملګری و، ډېر ساده سړی و، ډېر ساده سړی و، د موږ د منطقې و منګال و. دغه یې جیل ته وړی و، جیل ته وړی و، ولته په امریکایانو سې ماین انفجار کړی و، بیا دا هم دغسې په دا کلي کې په شکر وړی و، خو ډېر سخت غریب په تکلیف کړی و، په تور جیل کې ډېر په تکلیف کړی و. وروسته بیا به چې کله دی تحقیق ته ویړو، تحقیق نه به چې کله رووسته موږ به پوښتنه ترې کړه چې څه یې دې ته وې، ده به دا سوړ اسویلی داسې وبسلو که نه، وبه چې ته وی چې جهاد دی ویل نه اسره کړو، وی چې د خپل ځون ملامتول چې ویلې موږ دوی سره جهاد نه ده کړی. امریکایون یا د امریکایونو ملګري دوی چې څه وکړل دا ملت ارپورته شو. طالب صرف دومره کړي دي چې د ملت د مقاومت رهبري په لوس کې وخوسته، طالب د ملت د مقاومت واګې په لوس کې وخوسته، نور دا ملت جنګیږي. یو سړی تو بې عزته کړو، ذلیل دي کړو، د کور د چاپه وواله، کور د ویرړانګ کړو، ښځې ماشومان د ویرو وژل. دا سړی دا افغان د مسلمان د موږ تاسې خپله سره پیژنو، دا افغان د دې سل کول هم ته نه یېرېږي، زون هم دې نه ویژني. دا نن چې په افغانستان کې دا خلک په ځان سي بارود تړي، دا ویلې دا په کوم احساس؟ دا په دې احساس چې دوی د خپل ځان نه تیر دي، خو د خپل دشمن نه انتقام وخولي. او همدا دلیل دی چې امریکایانو او د امریکایانو ملګرو په دې خاوره کې داسې څه وکړل چې دا مقاومت قوي شو. قاری صاحب محترم، یو آخري سوال درنه بل کوم، بیا به نور دوستان ته وخت ورکوي په دې چې هر سړی کار لري. آخري سوال مې دا دی، تا ویلې چې امریکایان چې رادن نشلل، افغانان ډېر وځپل، ډېر ووهل، د چا کور ته ورغلل، صحیح دی، الله عالم، زه چې هلته هم ماني دي لیدلي، الله عالم، خدای به پې خبر وي. زه دا درته وایم صحیح شو، هغه امریکایانو خو هغه قتل عام وکړ، هر څه چې وکړه وشو، نو دا تاسې ولې اوس شروع کړې ده چې بېګناه افغانان وژنئ؟ تاسې ولې؟ هغې خو زه کافر و، د هغې باندې دا ټاپه ولګېده، کافر دي ول، د هغې زم خلاف یم چې کوم انسان د امریکایي خلاف نه دی په هغې د لعنت وي. نو دا تاسې قتل عام ولې شروع کړی؟ خان یوسف صاحب، پاچا صاحب ډېر وخت نه انتظار درته نه کته کوو، پرېږده پاچا صاحب باید سوالونه واخلو، مشر سړی د احتراما هغه ته باید یو څه وخت ورکول سي. خو آخري سوال مې وم، دا مې آخري سوال و بس. خان یوسف وروره ګورئ دغه بحث ډېر به نه اوږده وسره، شینواری صاحب هم انتظار ده، خو دومره په لنډو ووایم چې د اوس د سولې خبرې روانې دي، د سولې دپاره باید اقدام وشي. ما مخکې هم یادونه وکوله چې که چېرته د کابل اداره کې اسلامي امارت د سولې اراده هم وویني، د سولې اراده صرف دوی کې اوسه پورې د سولې اراده هم نه ده لیدل شوې. تاسو ته ما یو ساده مثال وویلو، دا د تېرې شپې ګورئ ټولو نیوز چې دا د کابل ادارې مهمه رسنۍ ده او د دوی تمویلوي او د پیسې ورکوي او ټول تمویل د دوی په غاړه ده. د ټولو نیوز د کابل ادارې د یوه چارواکي په حواله چې دوی وایي چې یوې حکومتي سرچینې موږ ته داسې اسناد په لاس راکړي دي چې طالبانو منشور ده، د راتلونکي نظام دپاره یې منشور جوړ کړی ده، د 20 کاله پخوا اسناد دي، او هغه راځي امرالله صالح راځي په هغې ټویټ کوي. تاسې د دې سولې دښمني د دوی وګورئ، اقلا د دومره وخت تاسې رسنیو ته وایم دا 19 کاله تاسې د امریکایانو وجوره وخوړه، اوس دا 2 میاشتې خو لږه ګزاره وکوئ، دا ملت پرېږدئ، کوندې الله سوله راولي. دومره خو یعنی په دې خلکو کې د سولې اراده هم نشته، سولې ته اراده نه لري. الله دې سوله راولي. قاري صاحب محترم، د سولې چې هر څوک مخنیوی کوي هغه مطلق هغه کافر دی. موږ خپله سوله غواړو، خو موږ دا ستاسې مشرانو نه دا چې په قطر کې دیو نه ایله کوو چې تاسې راشئ په دې خپل وطن کې سوله وکړئ، د پاکستان هم پرېږدئ، قطر هم پرېږدئ، وروس هم پرېږدئ، هر څه پرېږدئ، یو خپل وطن ته راشئ، یو خپل وطن کې کښېنئ. خیر دی دا حکومت تقسیم کوي 10% 15% تقسیم کوي، خو دا انسان وژنه پرېږدئ په لیاز د قرآن، شپه ورځ مرګ دغه پرېږدئ. مخکې خو زه خان یوسف صاحب لینچر به نه ورکوې، سوال وکړه
لیکچر به نه ورکوې د ځان د شهرت لپاره به د موږ لایف نه استعمالوې سوال به کوې لیکچر به نه ورکوې لایف ته زه وروره شهرت دپاره نه راغلی خان یوسف صاحب بالکل ګورئ خان یوسف صاحب بالکل د سولې اراده باید ته د سولې اراده ولرې ته باید د سولې دپاره کار وکوې زه تا ته وایم چې راځئ موږ تاسې افغانان یو راځئ د سولې دپاره کار وکوو راځئ په دې کار وکوو چې څنګه دا هیواد په امن کې کیدلی شي څنګه دا هیواد بسیه کیدلی شي راځئ دا د سولې دشمني پرېږدو او هغه څوک چې د سولې دشمني کوي هغوی ته ووایو چې تاسې راځئ دا 19 کاله تاسې جګړه وکوله راځئ تاسې یو کال خو سولې ته هم چانس ورکئ راځئ دا یو کال تاسې د دې دسیسو او د دې شیانو نه تیر شئ راځئ په مخلصانه ډول سولې ته کار وکړو راځئ موږ تاسې یو بل ومنو ته زما که چېرته ته زما د نفي سوچ لرې چې د خاورې نه به ته ما نفي کې خو نشي کېدلی او نه په دې وتوانې دی او نه زه ستا د نفي سوچ لرم نه زه تا د دې خاورې نه نفي کوم ته یو افغان په دې خاوره کې د ژوند کولو په دې خاوره کې حق لرې په دې خاوره کې د اوسېدلو حق لرې ته د دې خاورې یې زه هم د دې خاورې یم زه په دې خاوره کې حق لرم نه ته زما د نفي کولو حق لرې نه راځئ په دې کار وکړو یوسف صاحب شینواری صاحب ته به وار ورکړو موږ په دې هر وخت کار کړی ګوره قاري صاحب محترم زه دومره هم پوهېږم چې ستا ژوند ماشاءالله ښه ژوند دی ستا دوه ورونه اوس په انډیس کې ولې کار کوي تو هغې سره نه یې ته ځان ته یې هغې ځان ته دي دلته اوس تقسیمات قاري صاحب دا یې پرون په لایف کې مو ویلې ماشاءالله ډېر قوي ولې دا تقسیمات سره راوړی چې دوه ورونه دې هلته دي تو دلته ناست دي دا کارونه ولې پرېږدو خان یوسف صاحب محترمه ایموتو دا لایف تقریبا 9.5 کسون کسي الحمدلله مونږ څلور ورونه یو ښه زما د یو ورور نوم مولوي محب الله ده هغه هم شهید شوی ده د الله په لار کې د بل ورور نوم مې محمد انور و هغه د محصل و پانتون ته کامیاب شوی و هغه هم په دې لار کې شهید شوی ده یو ورور مې جاوید نومیږي قاری جاوید هغه په زندان کې بدني و د میاشت مخکې راخلاص شوی ده یو زه یم الحمدلله په دې لار کې د خپلې عقیدې دپاره مې بې شمېره قربانۍ ورکړي دي کور کې اوس هم ماته یتیمان ناست دي زه یتیمان هم لرم په کور کې او دغه ورور مې 6 کاله بندي و په زندان کې نو دا معلومات چې تا ته چا درکړي دي چې دا ورونه په انډیس کې دا خطا شوي دي ښه نو تاسو د معلومات لا ښکاره کړئ الحمدلله په دې لار کې موږ د خپلې عقیدې دپاره موږ ته معلومات خپل کار دی ما تا نه دا تنه یو سوال وکړو قاري صاحب راشي چې یو خپل مشرانو سره موږ ورته راشي د افغانستان کې ممکن خان یوسف اورورا چې معلومات ما سقه اخله معلومات ما سقه اخله قاري صاحب له کلمار باندې روښانه ده چې تاسو معلومات نیمګړي درکوي یو واري تاسو دغه هغه کوي کوشش کوي چې هغه معلومات مدقیق وي ډیر تاوان کوي اعتبار تم ډیر تاوان کوي خان یوسف اورورا ډیر زیات تاسو د حکومت مبارزین یاستئ ګوره دا هم غلطه د کابل د ادارې مبارزین یاستئ ډیر تاوان درته کوي دغه بیرغ دی دغه بیرغ باندې کلمه لیکلې صحیح شو دې کې څه مشکل دی دې کې څه مشکل دی دې کې مشکل هیڅ مشکل نشته نشته دې کې مشکل نشته ولې موږ او تاسو دې بیرغ ته سپکاوی کوو ولې وجه چا کړی د سپکاوی ګوره یوسف صاحب دلته شینواری صاحب هم انتظار د زوایم چې د موضوع نه به تیر شو بیرغ ته چا سپکاوی نه ده کړی دا د افغانستان بیرغ ده او په دې کلمه لیکل شوې ده ګوره دغه بیرغ د لا اله الا الله باندې یوه خبره واورئ دې بیرغ کې څه مشکل ده خان یوسفه دې بیرغ کې څه مشکل ده زما د ملک دا دی دام ده دا د ما ډیر د امن ژوند دغه بیرغ لاندې تیر کړی ده د بیرغ ما ته وقار را کړی دی بیرغ ما ته عزت را کړی بیرغ زه 15 کاله وجلې نه د امن درته راوستی دی له پاټاک سلارانو نه خلاص کړی پاکستان سره پاکستان ختم شو امن ختم شو دا خبره خان یوسف وروره خیر ده دا بحث به پرېږدو شینواری صاحب ته به وار ورکړو شینواری صاحب مهرباني وکړئ مایک مو خلاص کړئ السلام علیکم قاری صاحب محترم تا مبین صاحب تا بل قاری صاحب ننګیال تر څو کوم چې ګورو ټول ته احترامات زه د لایف کې چې راننوتم قاری صاحب ته یو خبره وکړه تا ویلې چې دا سکشویان چې خبره دې وکړه نو زه پوه نه شوم چې اشاره دې موږ ته وکړه بل چا ته ولا پای خبره د وضاحت کوو کې مهرباني به دي دا نه شینواری صاحب ما خو به د لایف کې نه دي ته ویلي سکشویان ما نه دي هېد کړي ها چا ویل دا لري کنه مالک موږ خو د میټینګ چې مېلمانه څه خبره نه هېڅ کله نه شینواری صاحب موږ خو تا ته ډېر احترام لرو ګوره
د یو مشر په حیث د کابل د ادارې د یو مبارز په صفت درته ګورو. موږ هر مخالف ته مبین سي تاسو ما پرېږدئ هر څوک ته چې هغه د موږ مخالف د هم ده هغې سره موږ د احترام په چوکاټ کې د متقابل احترام په چوکاټ کې غواړو چې هغې سره خبرې وکړو، هغې سره بحث وکړو، او ان شاء الله چې که چېرته ته دلته په دې لایف کې خدای مکه که چېرته ته سپکې سپورې هم ووایې، که ته کنځل هم وکوې فرضاً زما لخوا به ځواب په کنځلو وانه ورې، په دې ډاډه اوسې. نه مننه قاري صاحب. مبین صاحب ما ډېر وخت نه پېژنې، اوس یې راته دا نوم یې راته لږ بدل واغوسته، د میاشت دوه کېږي. مبین صاحب اوس په موږ باندې ټاپې راکړه، مخکې به یې زموږ صفتونه کول. نه په تاسو مو نه دي لګولې شینواری صاحب د ما نوم باچا باچا کموال. ډېره بښنه غواړم، ډېره بښنه غواړم. نو ته ما پېژنې، تاسو مبارزه یقیني بالکل هېڅکله به زموږ د خولې نه داسې الفاظ نه استعمال شي. مهرباني وکړئ. ښه موږ سوال دا دی قاري صاحب، تاسې ډېر ښه ټکو ته اشاره وکړه. اول په دې خبره زه بالکل دغه مرګړو ته وایم چې اصلي موږ ته دغه مشکل د کوم ځای نه جوړ شوی باید چې موږ مشکل پسې وګورو افغانستان ته. اول چې دغه په 2001 کې کوم حکومت راغی، په دې کې زه 100% کې تاسو نه ډېر افغانان سره په دې ځای کې یم چې دا یو غلط بنیاد یې کېښودو. هغه خلک یې راوسته دې نظام ته، دې حکومت ته چې 15 حکومت یې په افغانستان کې جوړ کړي، د خلکو په سرونه یې میخونه والي، د خلکو بې عزتیان یې کړي، دلته افغانان وجلي. دا هغه حقیقتونه دي، که څوک یې مني که څوک یې نه مني. دا زه طالب ته دا چاپلوسي کوم نه، ځکه چې د خدای ته به ورځم او دا صفا خبرې دي. ځکه هغه اخلي کار یې رانه وسته چې کوم زمونږ د افغانستان جوړول راته او دغه طالبان هم چې را پیدا کړ، دا همدغه خلکو را پیدا کړ، په خلکو باندې بمباریان یې وکړي، د خلکو کورونو ته خلک ودرول، په دې کې شک نشته. دا خبرې ده. بله قاري صاحب خبره دا ده چې کله تاسې د امریکایانو سره د سولې تونامه وکړه، د هغې نه وروسته قاري صاحب زه خپله شخصا تاسې نه ما یو ټرن کړی، خفه یم زه نه طالبانو نه، ځکه خفه یم چې په یو کم دېرشم تاریخ باندې تاسې دغه وکړه، د سوله دغه مو کړه. زه په هغه سهار هم تاسې سره لایف کې وغږېدم، لایف کې ته وي او بیا ذبیح الله مجاهد صاحب هم وغږېدو. نو خبره دا ده چې په هغه دغه وشو، په 13 تاریخ، په یو 13 تاریخ قاري صاحب تاسې راولګېدې، ملي اردو والا باندې جنګ هم شروع کړو. تاسې هېڅ نه موږ ته موقع راکړه، نورو خلکو ته موقع ورکړه چې موږ په دې منځ کې راغلی وې، د دې سولې دغه نور هم پراخه کړی وي. بالکل د هغې نه پس جنګ زه ناروا غورم، د ظلم ویم، دغې ته ناروا ویم، دغې ته زه هغې که ملي عسکر والا وژل کېږي، که هغې ته وژل کېږي، که هغې عام ولس وژل کېږي. قاري صاحب زما دې دغه ته تاسې ولې دا کار وکړو؟ تاسې ولې ټیم ور نه کړو دې ولس ته او دې خلکو ته چې تاسې په منځ کې یو داسې د خیر دغه یې کړی، تاسې د واره جنګ ولې شروع کړو؟ شینواره صاحب محترم، اوله خبره خو دا ده چې تاسو که چېرته مجاهد صاحب ذبیح الله مجاهد صاحب د تېرې شپې مرکه اورېدلې وي، د پیام افغان تلویزیون سره یې مرکه لرله، هغې په خپله مرکه کې هم دا واضحه کړه چې د تړون نه وروسته د جنګ دپاره درې عمده علتونه وو. یو علت خو دا ده چې د کابل ادارې نظامیان چې دي په ځینو سیمو کې تحرک قاري صاحب اواز ماته نه راځي. موبیل صاحب ته درځي؟ نه قاري صاحب غږ دې نشته، لطفا که لږ ذره جای ته تغییر ورکړي. قاري صاحب محترم که د موږ غږ درځي د تا غږ نشته. قاري صاحب سعید غږ هم نشته، د موږ غږ که درځي. قاري صاحب غږ دې نشته. سټیډیو نه که یا ورې وځي دوباره به زه درته جای خالي کړم سټیډیو، که بیا راځي غږ دې نشته قاري صاحب. زما غږ شته؟ زما غږ شته؟ اوس ته مهرباني ښه. نو شینواری صاحب دویم عمده علت دا ده چې په ځینو سیمو کې د دوی پوستې او د دوی هغه محاصره دي، نو هغه محاصره ځایونو ته دوی غواړي چې اکمالات وکوي، هغه محاصره ماته کړي، نو دې وجې نه هم جنګ قاري صاحب اواز بند کېږي. ولایتونو کې د هیڅ ولایت په مرکز کې په کومه ودانۍ برید نه ده شوی. قاري صاحب محترم همدومره بسنه کوي په کابل مرکز کې برید نه ده شوی، په ولایاتو کې په مراکزو بریدونه نه دي شوي، او دا په تړون کې د امریکایانو سره لیکل شوي هم نه دي. تړون کې د امریکایانو سره که د موږ غږ اورې دا خبره بیرته له سره شروع که ډېر مهمه خبره وه په منځ کې قطع سوله. قاري صاحب
قاري صاحب اواز یې نه راځي. غږ مې صحیح ده؟ اوس صحیح دی قاري صاحب محترم. صحیح ده قاري صاحب غږ دې صحیح ده. ها نو شینواری صاحب ګورئ په دې د هیواد په 14 ولایتونو کې په مراکزو کې اوسه پورې بریدونه نه دي شوي او دا د توافق برخه نه ده. امریکایانو سره په دې توافق نه ده شوی چې موږ په مراکزو کې بریدونه نه کوو. د کابل اداره اصلا د توافق برخه نه ده، هیڅ اړخې د توافق برخه نه ده. یوازې د امریکایانو سره توافق شوی چې امریکایانو په نظامی مراکزو بریدونه نه کیږي، د دوی په هغه بریدونه نه کیږي او دوی به ووځي جریان لکه اوس چې دوی روان دغه دی وځي. خو د کابل ادارې په دغه مراکزو بریدونه نه کیږي، د تړون نه وروسته برید نه ده شوی، همدومره بسنه کوي کنه. تاسو څه فکر کوئ دا خو اوس پسرلی ده او امارت په دې وخت پسرلی قاري صاحب محترم ګوره جواب مې واغوسته ستا په زابل کې صاحب محترمه 25 ملي اردو والا عسکر هغه یو واقع ده. د دې نه علاوه قاري صاحب زه دا وایم که ستا امریکایان سره شوی که نه شوی زه د خپل ورور ګڼم، ته ما خپل ورور وګڼه. موږ ټول ورونه موږ ټول مسلمانان یو. د یو افغان د وینه تویول چې دی ماته دا ټوله دنیا ده. د دغې نه وروسته زه د دغه شي خلاف یم قاري صاحب. زه د سره منم راځم دغه راځم چې کوم بندیانو په هغې وانم زه راځم په هغې وانې زه یو خبره لرم زه حقیقت وایم دغه ولس ته یې وایم که څوک مې مخالفت کوي او کار څه کوي خو د دې نه وروسته د افغان وجله چې دا هغه په هر څوک وي قاري صاحب زه په دې وانې ځورېږم. قاري صاحب زه ولې مبارزه کوم دلته؟ ما سره څه شي کمی دی؟ ما سره ولې د وطن غم دی؟ دا د خدای رسي ما سره د کونډې غم دی، ما سره د یتیمانو غم دی، ما سره د دې وینو تویول چې زه په دې کې رالوی شوم. قاري صاحب ما د خپل فامیل اته کسان ورکړي په دې جنګ کې، اته کسان زما د فامیل نه تللي دي. هر یو موږ او تاسې هر یو د دې کور نه شهیدانو ته ورکړي. زه په پس د دې نه د افغانستان په چرګوړي م خفه کېږم قاري صاحب. که تا ما سره روغه کړي حکومت سره یې نه دي کړي باید چې طالبان په خپلو سنګرونو کې ناست وي. پرېږده چې د ولس بیا څه کولی، پرېږده چې دغه بندیان را خلاص شوي نه وي، پرېږده چې هغه اوچت کړی نه وي قاري صاحب. نو خبره دا ده موږ دغې ته راځو دا چې قاري صاحب بس دی نوره موږ خپل ورونه ولې وژنو قاري صاحب، ولې کونډې یتیمان دي قاري صاحب؟ ته خدای په هغه نور بس دی. زموږ سوال تاسې ټولو ته دا دی. شینواری صاحب ګورئ تاسې موږ ته سوال کوئ، ستاسې سوال موږ ته منظور ده او ستا احساسات د قدر وړ دي. ګورئ شینواری صاحب تاسې څنګه چې داسې دا خبرې دلته د موږ ته وکولې دغسې غوښتنه د کابل د ادارې د چارواکو نه هم وکوئ. هغوی چې د سولې په وړاندې خنډ دي د سولې ته خنډونه جوړوي. تاسې دا د بندیانو ساده مثال د بندیانو موضوع ده. دوی اوس د اوربند چیغې وهي چې اوربند دې وشي. اوربند ګورئ د اوربند د وجې نه یا د جنګ د وجې نه که چېرته دلته د دې وایرس چې څومره خطره ده هغه په 100 کې 10% ده. ولې په زندانونو کې تا په زرګونه انسانان اچولي دي. دغه د زرګونه انسانان ته اچولي دوی ته که چېرته دغه وایرس یعنی دوی ته د وایرس خطره په 100 کې 80% ده. 80% دوی ته خطر متوجه ده. نو ولې هغه شیانو ته نه راځئ چې هغلته واقعي خطر ده؟ ځکه د دوی هدف دسیسه ده. د دې اوربند نه هم د دوی هدف شینواری صاحب تاسې په یقین سره دا ومنئ چې د دې اوربند نه هم هدف د دوی دسیسه جوړول دي. دوی د سوله مقصد نه ده. یعنی که امارت د دوی سره اوربند هم وکوي بیا به هم دوی سولې ته تیار نشي. زه دا په قسم سره درته وایم. ځکه شینواری صاحب ګورئ دلته مشخص دا څو کسان دي. زه د خبره خلاصه کړم. ګورئ دلته دا څو مشخص کسان دي دغه خلک سوله نه غواړي. زه دا خبره خلاصه کړم. ګورئ دلته څو مشخصې کړۍ دي دا سوله نه غواړي. دوی په سوله کې خطره لري. که سوله وشي دا خلک په د خپل مقام نه پاتې کیږي. دا خلک چې نن دلته پاتې دي جګړې له برکته پاتې دي. دلته جنگ د جنگ له برکته دا خلک دلته په دې غوړو چوکیو ناست دي او په دې غوړو پروژو په دې غوړو قراردادونو واکمن دي. که جنگ ختم شو دا خلک په دې ځای نه پاتې کیږي. دا خلک سوله نه غواړي. د سولې دپاره اراده مهمه ده. د سولې دپاره خو باید دومره خو باید ستا مقابل لوری ته پوه شي چې ته د سولې اراده لرې او که نه لرې. خو قاري صاحب همدغه زموږ ما خو اشاره ولکه وکړه چې بعضې کړۍ چې په 2001 کال کې راغلي هغه خو ما په هغې کې هغه ستا سوال هلته حل کړو. زه فقط قاري صاحب دا وایم چې په سوله کې تاسې ناکام شوئ، په بندیانو کې حکومت ناکام دی. څنګه ناکام دی قاري صاحب؟ چې زلمی خلیلزاد به یو ورځ په قطر کې و، بله ورځ به اسلام آباد کې و، بله ورځ به په کابل کې و. د دې ټول جریان نه خبر و.
موږ د اشرف غني صاحب نه دغه کوو چې تا مبین صاحب 2 کسان لاندې په سټوډیو کې انتظار دی، انجینر صاحب دا انجینر صاحب انتظار دی، انجینر صاحب او بل یو بندي را سره د موږ سره د پلیچرخي د زندان بندي ده چې قاری جلالی مجاهد په نوم دغه 2 کسان را واخلم. صحیح زندانی نه خو مهیله دا ده چې دلته ولیکي زندانی قاری جلالی لیکي خو ته ډېر ولیکي قاری جلالی مجاهد په پښتو لیکل. خازه صحیح شو اوس د استیر اخلم او دا د هغه پاچا صاحب خبرم رښتیا ده، اوس به ډېر درته ولیکي چې زه زنداني یم. زه تاریخ محترم دارم که نه راشه سټوډیو درته خالي ده. مهرباني انجینر صاحب سټوډیو خالی کړ. مهرباني شنواره صاحب. زه دا وایم چې په دې کې بالکل په سوله کې تاسې ناکام دي او په د بندیانو په باره کې حکومت ناکام دي. ځکه ناکام دي چې حکومت ډېر نه خبر دي. ولې دا صحیح بیان نه ورکوي حکومت چې دغه د سولې په توګه کې چې امریکایانو سره شوي 500 بندیان شته او حکومت دې خپل هم دا دغه کوي چې د ټول جریان د خبرې مچ د طالبانو ترمنځ کوم خبر نه وایي. ولې دې ولس ته دا خبره نه ښکاري؟ زموږ مقصد دا دی چې موږ په زندانیانو باندې نور ژوندیان وکړو. موږ تاسې سره یو د دې ځوابطیانو په میله کې موږ تاسو سره موږ مقصد موږ سره ټوپک نشته، قاري صاحب نه موږ سره دا میډیا ته موږ استعمالوو، تاسې استعمالوئ. زما په 11 تاریخ د مارچ اوچت کړی ما خپل اواز اوچت کړی دې مودین صاحب معلومات په هر مدرسه باندې چې بندر صاحب هغه اوچت کړی هر چې هغه څه هغه حکومت کړی طالب کړی دا مودین صاحب طالبان صاحب هم ټول یو مفهوم ویډیوګانې ګوري. خو ما بالکل ستاسې ته موږ په احترام سره باید ټول افغانان د سولې دپاره هڅې وکړي. راځئ د سولې دپاره کار وکړو، راځئ په دې تمرکز وکړو چې څنګه دا جګړه ختمولی شو، دا جنګ څنګه ختمیږي. ګورئ موږ تاسې دا اوسنۍ جګړه د موږ تاسې نه ډېر لوړ تلفات اخلي. زه حیران دې ته یم چې دغه خلک په دې دومره لوړو تلفاتو کومه لاسته راوړنې تمه لري. ما مخکې هم یو واره دا خبره کړې چې تاسو د افریقا هغه قومونو ته ورشئ چې هغه وږي دي، بیخي د سهار او د ماښام ډوډۍ نه لري، د لوږې نه په ځنګله کې مردار حیوانات خوري. تاسې هغې ته ورشئ، هغې ته تاسې ووایئ چې د ورځې موږ تاسې نه 200 کسان تلفات اخلو، دلته تاسو ته موږ جنت جوړوو. زه قسم درته خورم چې هغه به ستا جنت ونه مني د 200 کسانو 300 کسانو تلفات په مقابل کې. نو دغه خلکو ته موږ وایو چې تاسې د دومره تلفاتو په مقابل کې تاسې موږ ته جوړوئ څه شی؟ خو دغه تلفات خو په هیڅ امتیاز نه ارزي، په جنت نه ارزي. دغه تلفات چې په دنیا کې تاسې موږ ته جنت جوړ کړئ په دې هم نه ارزي. چلته نور مرګړي دي چې خبرې لګي قاری صاحب تاسې ټیمونه نیسم. زما د دې ټولو افغانانو نه چې څه په اروپا کې دي د ستاسې د لایف په دغه ما دا خبره 15 کاله مخکې هم کړې، اوس یې بیا هم کوم او بیم کوم. راځئ چې موږ او تاسې دا کورونا وایرس ختم شي، راځئ چې موږ او تاسې چې څنګه د پی ټي ایم دپاره جلسې کولې د منظور پښتون دپاره، راځئ چې د افغانستان دپاره جلسې وکړو. زموږ اصلي ټکی چې دی دغه یوروپین مخې ته ودرېږو چې موږ په افغانستان کې امن غواړو، موږ په افغانستان کې نور جنګ نه غواړو. راځئ چې د واشنګټن مخې ته ودرېږو، راځئ چې د لندن مخې ته ودرېږو، راځئ چې د جنیوا ته راوځو. پاچا صاحب محترم که دغه مبارزم جامع وي ښه خبره ده، داسې نه وي چې د بابا لپاره یو بابا ده او بابا ده بیا خو به نه قاري صاحب هم ټول افغانان یو خیر احترام لرو یو بل ته، او د افغانستان په چوکۍ چې هر یو کیني زه ورته احترام لرم، که هغه ملا محمد عمر صاحب و که هغه اشرف غني صاحب دی او که داود خان صاحب کار موږ ټول رئیس جمهوران دي د افغانستان او ټولو ته موږ یو رقم. پاچا صاحب هغه جرمني والا لږ ټایټ کې هغې پړی لږ کلک کې نور څومره اروپایان چې ټول ستاسو نوم هغې بد کړی ده. خو زه داسې وایم که نه دا قاریان او ملایان خپلو کې جوړ کړي، موږ هم په لانجه اخته کړي ټول محترم قاري صاحب. سعید محترم د قاري جلالي مجاهد انټرنیټ کمزوری ده، هیله مو دا ده چې دته لږ وخت خوار کړي. پاچا الله بیا قطع سو پاچا صاحب ټول دا شینواری صاحب قاري جلالي مجاهد چې دا شینواری صاحب دا قاری جلالی مجاهد چې دا زما ورور ده او د یوه میاشت مخکې د پلیچرخي نه راخوشی شوی ده. دی مو دې لایف ته په دې خاطر راوستو چې دی د زندان یو څه لنډ د خاطرې موږ ته بیان کړي چې هلته په زندان کې د زندانیانو سره څه کېږي، څه تېرېږي هلته.
دا خلک چې دا د اوربند نارې وهي د اوربند چیغې وهي یا د سولې دپاره نمایشي چیغې او سورې وهي د دې خلکو څېره به معلومه شي. په زندانونو کې شینواری صاحب د دغې خلکو سره د بندیانو سره ګورې که ستا دښمن ده هم خو باید انساني چلند خو ورسره وشي. بالکل قاری صاحب موبین صاحب تاسې خبر هم کوئ قاری صاحب عیسی مشال خان ټکر صاحب شال پاچا چینواری او شیرزاد صاحب دا ټول په بلجیم کې ناست نن 3 کاله مخکې خبره ده اوسنۍ خبره نه ده دا ټول به زما خبرې اوري زه اوچت شو ما ورته وویل په یو وخت کې سوشل میډیا ته زه دغه نه وم فعال نه وم لکه اوس چې ګوره دغه فعالیت کې کورونا وایرس چې بل کار نشته نشي نو راوچت شو ما ورته ویل که په اروپا کې موږ نه تر افغانان نویست او دا د پی ټي ایم خبرې نه وي موبین صاحب او د دې بلجیم کې د یورپین پارلمان مخې ته ودرېږو زموږ په وطن کې جنګ پاتې کېږي دا 3 کاله مخکې خبره ده. نو زه اوس هم دا وایم چې اصلي د جنګ ګټه چې ده د یورپین مخې ده امریکې څخه دغلته لانجه ده وروره که دا ختم شي بل شی راته ګوري پاکستان د دې یو نه د یو قانوني د امر د امریکې مني نو اصلي باید چې موږ تاسې په دې کې کار وکړو ټولو ته وایم په دغه لایف کې او زه په دې پوهېږم په دې بالکل شینواری صاحب په سترګو وطن په موږ او تاسو ټول حق لري وخت چې د وطن ته مور وایو همداسې په موږ ټولو حق هم لري پاچا صاحب موږ سرې خولۍ په سر کړي دي خپل ولس هم په باروتو سوځي موږ نورو ته ډز او غپ اچولی نه هغه به هم دا به هم زموږ د پښتنو د مسلمانانو حق دی په موږ باندې خو وطن هم دی د وطن غږ به هم کوو بل دا دی چې زه اوس ما ته ملګري ډېر دلته لیکي چې یاره ته ورته د پاکستان په باره کې سوال وکړه زه دا وایم چې موږ ټول افغانان معلومه یو موږ ټول مجبور یو مشکلات لرو راګیر شوي دي مشکلات نه خپل ځان وباسو ډېر ټاپونه تیر شو چې ته د پلاني بچې او ته د بستاني بچې دا کومه خلاقه نه ده قاري صاحب سعید محترم د پاچا شینواري نه 2 کاله مخکې یو کال مخکې د هغه ما خلاصوم قاري صاحب د پاچا صاحب نه یو کال مخکې یو کس پوښتنه وکړه وایي دا موبین شرابي ده او دا د هغه د دور تل نه په هغه باره کې به نه غږېږې ما ته کوم ثبوت نسته شواهد نه لرم چټي ولې ورپسې وغږېږم ما په هغه ورځ ویل یاره دا سړی به انشاءالله یو جي ته رسېږي یقیني دا خبره یې د ما ډېره خوښه سوه اګر که مخالف یو سره که څومره ووایو دا د یو پالټۍ ده دا د ضدې بلې تاسو هر وخت چې هر قسم سوال درلود شینواری صاحب یوه خبره یاد ولرئ چې هر قسم سوال مو درلود تاسې زما لایف ته د دې لایف ته ستاسې خپل لایف ده هر وخت راتلی شي نو ډیر ښه جامع قاري صاحب صحیح ډیر ښه جامع نظر لري پاچا شینواری صاحب پاچا کموال صاحب ډیر جامع نظر لري ډیر پراخ فکر لري الحمدلله که دغسې یو څو افغانان موږ را پیدا کړو انشاءالله د موږ مشکل خو په دې سوشل میډیا کې خو به حل سي دا مشکل بالکل دې صفت به نه کوو داسې نه وي چې څوک د پنجاب ټاپه پې ووهي نه خیر ده بس که هر څنګه کېږي هغه ټاپې خو په موږ دي خو حق ته به حق وایو دا یقیني دا خبره ما په خپله تې اورېدلې زه هغه لایف ته ناست یم کله جذباتي کېږي هغه یو ورځ داسې ډېر کوه نو خیر موبین صاحب موږ وویل چې د افغانستان په تخ باندې چې څوک کېناستو خدای دې کړي چې قاري صاحب حساب دې کېناستو قاري صاحب صحیح کېناستو موږ ورته داسې سلام کوو ځکه د افغانستان الله مو عزت وکړه ډېره مننه خبره دا ده چې موږ قسم لا اله الا الله محمد رسول الله خپل بچیان لرم د مرګ معلومات منټ پس نو کال پس لس کال پس که زما به بل مقصد د ما د خپل صرف د سولې د افغانانو د یووالي او چې دغه وینه د ډېر ورکوټه په دې جنګ کې راغلی شو روسان مې لیدلي د هغې ظلم مې لیدلی امریکایانو مې لیدلی زه یم چې زما افغان نور په دې ټاپو ماپو موږ سره مړه نه کړو ما دپاره چې وینه پرېول شي د په دې ټولو دنیا باندې زه نه وکړم هغه پاچا صاحب د جلالي صاحب ته به واخ ورکړو السلام علیکم قاري صاحب جلالي مجاهد سلامونه درته وایو په خیر راغلی او تبریکیم درته وایو چې د وحشي زندان نه په خیر راووتلی او خپل د فامیل غېږې ته راغلی الله مو عزت وکړه مهرباني وکړئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته محترم قاری صاحب تا ته او محترم صاحب تا ته او ټولو سامعینو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلیکم السلام اما आवाज درسي راځي مهرباني आवाज دې راځي و بالکل قاری صاحب مهرباني وکړه
قاری صاحب جلالی مجاهد مهرباني وکړه. اما आवाज درسي و आवाज دې راځي مهرباني وکړه قاری صاحب. قاری صاحب आवाज دې صحیح ده. فکر کوم د انټرنیټ ډېر کمزورې دی. قاری صاحب جلالی کته د خبرو ته ادامه ورکړې مهرباني وکړه. تاسو اوس سم مته نرسي نه پیږم چې سرګم د مثال आवाज صحیح ده قاری صاحب. زما غږ درځي تاسو ته مبین صاحب؟ او غږ دې راځي قاری صاحب. قاری صاحب زه ته یو څه پوښتنې لرم د زندان په اړه. دا ملګرو ته چې ته وضاحت ورکړې. اوس د سامرونه له قاری محترم نو یعنې چې د زندان په اړه زه څه پوښتنې ته لرم چې لاند وضاحتونه د ملګرو ته ورکړې. اول خو د نیولو داسې چې کله ته ونیولی شي ملي امنیت د تاسو سره کوم برخورد کړی ده که داسې په لاندو تشریح کړې؟ زه خو قاری صاحب محترم متاسفانه قاری صاحب جلالی بیا له لاسه ورکړه. انټرنیټ ډېر زه فکر کوم انټرنیټ کې قاری صاحب زه به یو پوښتنه وکړم چې په نور اجازه والا بالکل مهرباني وکړئ. ښه دغه اوس را روان قاری صاحب موږ او تاسې د دې حکومت په باره کې قاری صاحب مایک د بند کا. قاری صاحب سعید مایک د بند. میکونه خلاص صحیح شو. مبین صاحب आवाज درځي؟ ښه اوس آینده کې موږ او تاسې څه کوو قاری صاحب چې موږ او تاسې د دې بدبختۍ نه خلاص شو؟ ګورئ ما خو مخکې د دې خبرې اشاره وکړه چې مشکلات ټول لرو، ټوله موږ راګیر یو. و د دې مشکل نه څنګه وځو قاری صاحب؟ که موږ ډېره سختردي وکړو آیا د نړیوالو سره زموږ چلند کیږي که نه کیږي؟ هوایي میدان بند کړو، سفارتونه بند کړو. لکه بله ورځ ما د ډېر قار نه یو ویډیو مې وکړه. ما راځي چې د افغانستان نګر چاپېره دیوال چاپېره کړو، جومات یې جوړ کړو او اجیره به بل ځای کې جوړه کړو. دا به یې ودا وکړو. نو موږ اوس دا یو قاری صاحب چې زموږ ځوانان دي اوس هر ځوان څنګه چې تاسې خپله په دې زما په دې خبره پوهېږي چې څنګه سهولتونه دي په دې ځای کې دنیا سره به هم ځو. خپل هغه زموږ اساسي اصل چې دی اسلام دی، په دې باندې هېڅ دی کوم بل دویمه خبره نشته. و دې دنیا سره به موږ څنګه چلېږو؟ که دا دنیا بیا زموږ خنډ جوړېږي بیا موږ دلته نه پرېږدي موږ او تاسې سره رقم او بل دا دی قاری صاحب چې حکومت کې څه رقم خلک پکار دي چې حکومت ته راشي. لکه یو موږ او تاسې یو افغاني حکومت جوړ کړو، پای کې څه رقم خلکو له پکار دي. د دې مطلب خو دا نه دی چې یو سړي اوس جهاد کړی او هغه وایي چې یاره تعلیم یې نه یو راشي چې د حکومت کې ما ته پکې حصه راکړه. لکه څنګه چې دغه انجینر صاحب باندې بده ونه لګېده مجاهدینو چې میزانما ټوله زما کوله. نو اوس خو موږ او تاسې چې کار اخلي کار ته وسپارو چې څوک تعلیم ولري تحصیل ولري اهل د دې وي چې د حکومت کې کار وکړي. که نه دا پروګرام هماغه زوړ دی. شینواری صاحب محترمه او مهمه یعنی تاسو لپاره چې لازمه ده چې موږ تاسو کوم کار وکړو هغه دا دی چې راځي د هغه کړیو په خلاف ودرېږو چې د سولې په وړاندې خنډ دي. دلته مشخصې کړۍ دي او رسنۍ دي. هغه رسنۍ چې د راتلونکي نه خلک ویروي. راځي د هغې په خلاف متحد شو او د هغوی په خلاف سنګر ونیسو. او هر چا چې د سولې په خلاف خبره کوله، د سولې په خلاف برنامه لرله، هغوی په خلاف باید راځي غږ اوچت کړو. دا د موږ تاسې اول کار ده. دویمه خبره دا ده شینواری صاحب چې دلته ګورئ امریکا چې دا امریکایان وځي، امریکایانو پالیسي دا ده د افغانستان نه ووځي. ولې دلته د امریکایي جنرالان چې دي هغوی لا هم په دې کوشش کوي چې د افغانستان نه ونه وځي، ځکه د امریکایي جنرالانو دلته ګټې دي. امریکایي جنرال دلته چې په افغانستان کې اوسېږي د $1 لک تنخواه ده.
یا یې $50,000 تنخواه ده یا یې $2,00,000 تنخواه ده. دی چې کله امریکا ته ستنېږي دته دا $1,00,000 څوک نه ورکوي. دلته امریکایي جنرال پروت ده، دلته دی نورې ډېرې ګټې لري. دغه جنګ د دوی دپاره ګټه ده. همدا دلیل ده چې امریکایي جنرالان نه غواړي چې دلته سوله راشي. جمع د کابل ادارې چارواکي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب محترم، زه یوه غوښتنه لرم. زما مبین صاحب دا څه ګډوډي په زما غږ درځي؟ زما غږ درځي؟ دا خو داسې دی لکه محاوره چې دی لکه مخابره کې چې لګیا وي. مبین صاحب ستاسې مایک هم بند ده. قاری صاحب دا لګې ما مایک بند ده. دلته هر څه کوم سټوډیو جام شوې ده د ملي اردو سرباز ده. وعلیکم سلام، مهرباني وکړه څه سوال لرې؟ زما غوښتنه دا ده قاری صاحب محترمه چې اوس وخت کې ډېر خلک دا پوښتنې کوي او دغه کوي چې دا تاسو خو ملي اردو ولې وژنئ او هغه هم کلمه وایي، هغه هم لمونځونه کوي. نو د دې په وجه کې موږ ته لږ معلومات راکړي. مایک دې له خولې نه لږ لرې که بیخي ته د اردو عسکر دغسې خلک عسکرۍ ته وتلي که نه. مایک خولې نه لږ لرې که اوس موبایل کې ننوځه مه، مهرباني وکړه اوس دې سوال وکړه. ښه صحیح ده. زما غوښتنه دا ده قاری صاحب محترمه، اوس مخابره کې قاری صاحب محترمه زما غوښتنه دا ده چې ملي اردو هم چې دا کلمه وایي هم لمونځونه کوي که نه. اوس خو کافران نشته، تاسو جګړه له چا سره کوئ؟ تاسو مهرباني سوال دې همدومره و بس؟ همدغومره سوال دی زما په ذهن کې دغه راځي. د دې په اړه لږ معلومات راکړئ نو انشاءالله د قاري صاحب به ډېره مننه وي. بیخي صحیح د قاري صاحب به جواب درکړي انشاءالله. قاري صاحب مایک د خلاص که مهرباني. ما خو مخکې د شینواري صاحب خبره په منځ کې پاتې شو. زما شینواري صاحب د سولې په اړه چې خبره روانه هغه په منځ کې پاتې شوه. ګورئ شینواري صاحب هغه څه چې په موږ تاسې لازم دي چې باید وایي کوو هغه دا دی چې راځئ هغه خلکو په مخ کې ودرېږو چې د سولې په وړاندې توطیې او دسیسې جوړوي. هغه خلکو په مقابل کې کلک عزم سره ودرېږو چې د سولې په مقابل کې دا دغه رسنیو هغه رسنۍ چې د سولې په وړاندې خلک ویروي، دغه رسنۍ چې دا د سولې نه خلک ویروي، د سولې په وړاندې توطیې جوړوي. دا پرون د طلوع نیوز دغه راپور ما څو واره یادونه په دې خاطر وکوله چې دا خلک د سولې دشمنان دي. د دوی دغه تنخواه دغه معاش دا د دوی عیش و عشرت په جنګ کې ده. که چېرته جنګ ختمیږي د دوی د هر څه د منځه ځي. دا خلک سوله نه غواړي. موږ تاسې راځئ د دوی په خلاف ودرېږو، د دوی د هر راپور په خلاف ودرېږو، د دوی د هر دسیسې او توطیې په خلاف ودرېږو او د سولې دپاره کار وکړو. او موږ تاسې دا د افغانستان سرنوشت د یو شخص دوه کسانو په لمن پسې ونه تړو. دلته افغانستان ملت ده، دلته یو لوی ملت پروت ده. بل دا د سرتیري ورور خو دغه سوال خو څو ځله دلته شوی ده. زه وایم چې دا خو موږ بحث د همدومره به ووایو چې د ملي اردو یا نور هغه خلک د کابل ادارې نظامیان دي، د هغوی د وژلو دپاره د هغوی دا خو 19 کاله کېږي د مقاومت او جهاد روان ده، اوس هم روان ده. نو د هغې دپاره خو کافي دلایل او شواهد موږ په لاس کې لرو. نو که هغه اوس پیش کوو نو هغه به قاري صاحب تاسو نور څه ویل نه غواړئ؟ زه فقط یو پوښتنه لرم. اوس تاسو اوربان کوئ که نه؟ موږ دا د ولس پوښتنه ده. تاسې یو میاشت اوربان وکړئ، کومې مسلې دي چې حکومت حل نه کړي ولس ته ورکړي چې ولس موږ تاسو خپل جرګې لرو، مشران لرو، دا هر څه لرو. تاسې لږ اوربان وکړئ ولې ځان وژنې، ولې ملي اردو والا وژنې، ولې ولس وژنې. تاسې لږ حوصلې نه کار والی. که ستاسې زندانیان راخلاص نه شو یا په سوله کې پرمختګ ونه شو، بیا خو تاسې په سنګر کې ناست یاستئ، بیا خپل خوښ هم ده. لږ وخت خو د ولس له ورکوئ، لږ وخت موږ ته راکوئ، بل ته یې ورکوئ. نو ولې اوس دا تاسې سور ور راغستی چې صاحب مهربانه خامخا ځان هم وژنې، بل هم وژنې، ولس هم وژل کېږي. زما همغه خبره ده
چې د یو افغان وجل که بیا سوله ته راولي ما ته هېڅ معنا نه لري. باید چې په دې باندې موږ او تاسې جدي کار وکړو. که ته د ته خپلواک یې، چېرته زه خپلواک یم، چېرته حکومت خپلواک دی، دا ټوله خپلواکي به معلومه شي. راځئ تاسې خپله یو دغه اعلان کړي د ولس ته مخ راواړوئ چې موږ ستاسې خبره ومنله ولسه، موږ 2 میاشتې 3 میاشتې دغه اوربند وکړو. موږ دا خبرې دي د حکومت سره، حکومت کې بیا پړاوه موږ به ټول حکومت پسې ولس به راوچت شي چې حکومت دا ته څه شی کوي. موږ ستاسې خبرې تاییدو چې په داسې بعضې کړۍ شته دی چې هغې سوله نه غواړي، د هغې ګټې په جنګ کې دي او هغه 43 کاله دغه لوبه په همدې باندې شروع ده. نو موږ اوس ویو چې قاري صاحب تاسې لږ د دې ولس ته د افغانانو ته لږ دغه وکړئ. زه منم تاسو نه ما تړون نه دی کړی، خو زه د افغان یم، زه د خپل مسلمان ورور یم. ولې مې وژني؟ ولې ته ځان وژني؟ ولې ته خپله مور جړې؟ ولې زما مور جړې؟ ولې د یو افغان مور جړې؟ د خدای په خاطر باندې دغې باندې کار وکړئ. خیر اوسئ، ډېره مننه. شینواری صاحب بالکل په سترګو ستاسې احساس د قدر وړ ده. خو یوه خبره تا ته کوم چې تاسې د ولس خبره کوئ چې ولس به راپورته شي. ګورئ دا ولس خو دا 19 کاله دغه امریکایانو د هغوی ملګرو دومره سخت ځپلی ده، دومره سختې ځپلی ده. زه تا ته په چیلنج وایم دا ته نن 2 خبرې د ما په هغه وکوه، د ما په ملاتړ. ته به په همدې رسنیو کې به په تا به د پنجابي ټاپه ووهل شي او ته به د پاکستان د ISI جاسوس شي. بس دې خلکو دومره بې بندوباره سیاست وکولو دا 19 کاله او خصوصا دا 5 کاله. په دې 5 کلونو کې چې هر هغه څوک چې د اشرف غني د هغې ادارې په خلاف صرف یو تنقید کړی ده، مشروع تنقید یې کړی ده، هغه سړی دوی اول ښې تورن کړی ده چې دا د ISI جاسوس ده، دا د پنجاب جاسوس ده، دا د هیواد دشمن ده. هغې نه وروسته د هغې د وژلو، د هغې د نیولو، د هغې د بندي کولو هڅې کړي دي په ټول قوت سره. موږ تاسې د ملت خبره کوو، ملت د دوی له لورې ګیروګان ده. په ملت کې دا څوک ویلی نه شي اقلا. ته زما سره په لایف کې دا انجینر صاحب زما سره په لایف کې دا هغه عمر جمال صاحب موږ تاسې ملګری ده، افغان ده، افغان ده. یعنې زه دا قسم سره درته وایم چې د عمر جمال سره دا 10 ورځې مخکې ما وپېژندل، دی ما مخکې نه پېژندو. ولې عمر جمال باندې دوی ټاپه لګولې ده دا پنجابی ده، دا د ISI جاسوس ده. په دې انجینر صاحب ټاپه لګولې ده د ISI جاسوس ده. نن تا ما سره خوږې خبرې وکولې، ما ته ډېر معقول او منطقي بحث وکولو، په نرمه بحث وکولو. په تا پسې به یې اوس دوی ولیکي چې دا د ISI جاسوس د دوی پیسې خوړلې دي، دا د پاکستان جاسوس دی. د خلکو دا ډېر بې بندوباره خلک ده، دا ډېر دلته یو په دوی کې دا یعنې دا ډېر ماډرن دیکتاتوران دي. یوه ماډرنه دیکتاتوري دوی واکمنه کړې ده چې د خپلې راتاو غیر چاپېره چې د دوی کومه کړۍ ده د هغې نه پرته دوی هېڅوک نه غواړي، نه یې مني، نه د چا تنقید اوري، نه د چا تنقید منلی شي دوی. نو ولس ته دا یو ورځ یو بل ملګري هم موږ نه پوښتنه وکوله چې ولس بیا مظاهرې وکړئ، موږ به مظاهرې راوباسو او تاسې ولې مظاهرې نه کوئ، دا خلک ولې مظاهرو ته نه هڅوئ. ما ورته وخندل چې مظاهرې خو د ستونزې حل نه ده، اسلامي امارت په مظاهرو باور نه لري، ځکه مظاهرو نه څه شوي نه دي. موږ په لاس کې یو د فشار یوازینی اله همدا جهاد ده. د دې نه بغیر د فشار اله نه ستا په لاس کې شته، نه زما په لاس کې شته، نه د طالب په لاس کې شته، نه د ولس په لاس کې شته. هیڅ شی زه ورته په لاس کې نه لرو چې په دې دولت او په دې امریکایانو موږ تاسې د فشار اله وي هغه او فشار پرې راوړو، هېڅ نه شو کولی. او برعکس که چېرته ته څه حرکت کوې، ته به د جاسوس په نوم وژل کېږي، نیول کېږي به، ته به د ISI د مزدور په نوم وژل کېږي، نیول کېږي به. قاری صاحب ما شپږ کاله مبارکه کې ما شپږ کاله مبارکه ما طالب وګټه کړې ولا کې راځه دا ټاپ کړی امې د حکومت په خلاف دا خبرې کوي طالب په خلاف زموږ دا په دې موږ کار چې په دغه د جهاد ګور دا اوس حساب دا کې افغانستان په لکاو نه دا کیږي چې مسلمان کلمه وایم موږ کوم کنه په جب کې مې قرآن پروت دی. نو زه وایم چې اوس ویو چې ورورولي کوو، راځئ تاسې لږ چانس ورکړئ، که بیا ونه شوه قاري صاحب موږ خو تاسې له مخ خلاصه تا نه خو څه ټوپک نه هلي څوک او نه تا نه څه بل دغه هلي مرمۍ هلي، خو ته په خپل ځای کې ناست یې. راځئ چې لږه موقع ورکړو دې خلکو له، دغه د ولس هم لږ واورئ. مظاهره چې دا د ولس غږ دی، په مظاهرې باندې یو ملک بدلیږي، دغه قومونه خپل دغه حالت بدلوي او دا موږ شینواری صاحب ما ته
شینواری صاحب دا د مظاهرو پالیسي څه ده؟ دا ډیره ناکامه پالیسي ده او نه په نړۍ کې ته ماته یو مثال پیش کولی شي چې په مظاهرو د کوم ولس خپل حق ترلاسه کړی وي یا د خپل حق ته دوی مخکې وویل چې دغه خلک چې دي دا ډېر یوه محدوده او ډېر دیکتاتورانه پالیسي لري. دوی په خلاف چې تا خبره وکوله یا د دوی په مزاج برابره خبره دی ونه کوله ته د عیسی جاسوس ته پنجابی دا دلته اوس تا لاندې په کمنټ کې تا ته یو کس دومره بې ځایه خبره لیکلې ده چې زه ځکه تا ما سره دلته یو منطقي بحث وکولو تا زما سره سپکې سپورې ونه ویلې تا زما سره کنځل ونه کول تا ماته د پنجاب جاسوس ونه ویل تا ماته د عیسی جاسوس ونه ویل په دې وجه لاندې تا ته داسې کنځل لیکلي دي چې اصلا زه دا ډېر د دوی دا ذهنیت او فکر هم داسې جوړ شوی دی دوی د خپل ځان نه بغیر هېڅوک نه مني او هېڅ مخالف نه برداشت کولی شي نه یې برداشت کوي او نه چاته دا موقع ورکوي. تاسو دپاره یوازینی لار چې ده هغه په لاس کې وسله او جهاد. مبین صاحب زما غږ صحیح ده؟ او صحیح دی. زه وایم که دلته ته د قرآن تلاوت کوې که نه حدیث مې هم تا ته به دلته یو کس نیم وطن فکر دی موږ باید چې دا فکر وکړو دغې ته سوچ وکړو. مقصد هم دا دی چې دغه لږ کار واولو ځکه موږ مار خوړلی وایي د پړي نه هېرېږي دغه موږ 92 کې دا تیر شوي چې هغه حالتو ته لاړ نه شو چې بیا نه ته کنټرولولی شي او نه بیا زه کنټرولولی شم بیا د بدبختیو سره مخامخ نه شو. ډیره مننه شینواری صاحب. لاندې ننګیال افغان په نامه یو کس د موږ سره که د تا خوښه وي او نور سوالونه نه لري سبا به بیا انشاءالله ګډون لایف کې د ګډون الله مو عزت وکړه عزتمند خیر.